د شیخ صاحب شهادت دا د حدیثو خزانه وه او لاړه دفن شوه. څو ورځې وویشته جي؟ 4 ورځې ویشتلې وه. نیمه شپه به هم راغی کتاب ته به پروت و، سهار به هم پروت و. ډېر وخت به داسې و چې کتاب به لاس کې هم داسې و دی به وده شوی و. مونږ به کله کله ورته شیخ صاحب دویم واده وکړه، وایي چې کله ما کتابونو ته طلاق ورکړو زه به دویم واده وکړم. او فتنې بې حده زیات دي او په دې وخت کې د قتل و قتال د الله نبي فرمایلی دي چې دا به بیخي زیاتې وي لکه نن سبا جي. ویلو چې دا د الاسلام دشمن، د مسلمانانو دشمن، د دین دشمن او د علماو دشمن او د وطن دشمن دا کار کړی دی. نو انتهایی عاجزه او خاکسار انسانو او داسې به ګرځېدو لکه یو زمیندار ټیپ سړی چې نو موږ دې ظالمانو ته دا پیغام ورکوو: ای ظالمانو کتاب را باندې بند کړه، ای ظالمانو بخاري را باندې بند کړه، او حدیثونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن هم کړل په خپل لاسونو، د امت لم څومره ضرر ورکړه. تاسو مقبرې ته د علم خزانه وړه وروړه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال. قدرمنو، نن ډېر د یو خفګان ورځ ده زما دپاره، صرف زما دپاره نه بلکې د هر مسلمان دپاره، ځکه چې یو عالم چې هغه د حدیث استاذ و، شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید رحمتی صاحب شهید کړی شو، ورور یې زخمی دی. قدرمنو، زما مرګ یو عام مرګ دی، ما پسې به خپل بچیان جاړي، بیبي به جاړي، خو چېرته چې عالم د دنیا نه رحلت کوي نو یاد ساتئ دا ډېر لوی تاواني، دا ډېر خلک متاثروي. د شیخ صاحب شهادت دا د حدیثو خزانه وه او لاړه دفن شوه. د شیخ عبدالحمید رحمتی صاحب دغه جنازې له اوږه ورکول داسې لکه چې تاسو د علم خزانې له اوږه ورکړې ده. نن یې درې مرض ده، خو زه چې د هغې د مالت ته رادن نه شوم نو دومره خاموشي وه چې ما یاره څنګه درېیمه ده صاحبه، ما ته خو څه ښکاریم نه. مونږ چې عامې درېیمې له ولاړ شو، بلا ګاډي بار ولاړ یو مخلوقي، په دې هم ډېر زیات خفه شوم چې شیخ الحدیث په حق رسي، چې وویشتو شهید شو او په درېیمه کې دومره خاموشي. ولې دونه خاموشي ده؟ دا وخت زه راغلی مجي د هغې دا لایبرري به تاسو لږ شان ساعت مخکې کتلي جي. زه به ډېرې خبرې کوم. دا وخت د هغې شاګردان هم موجود دي، یقینا چې استادان به هم وي، او د هغې دلته چې کوم قریبي رشته دار یعنې رور وغیره هم دلته کې موجود دي. زه بسم الله کوم. دا راته وایي جي چې شیخ صاحب شهید کړی شو، دا د څه مطلب د څه داسې خبره کړې وه، څه داسې یو څیز و چې په چا بد لګېدلي او پسینه غلبیل که. د شیخ صاحب خو صرف همدا مسله وه چې هغه به خلکو ته چې الله تعالی یو دی، شریک نه لري، او ټوله زندگی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې تیرول پکار دی، او چا چې به نه تیروله نو هغو ته به په مخامخ خفګان به ورسره کولو.
نور د یو هم داسې مطلب سړی حق گو بس صرف حق گو سپینه خبره به کوله دا د خپل او د پردي د کشر مشر د نر او د ښځې هېچا پروا نه کوله د الله تعالی د دین په رسولو کې د یو ملامتګر نه ملامتیا بالکل نه منله بلکې صرف دا یې فکر و چې د الله تعالی دین چې دی په هغه طریقه باندې خلکو له ښودل پکار دي لکه څنګه چې د اسمان نه باران لاندې ځمکې ته نه رسېدل ډېر صفایي خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه چې کوم صحیح دین دی هغه خلکو له رسول پکار دي رور هم سره زخمی شو محمد مولوي صاحب هم ورسره زخمی دی کم حال کې دی هغه حالات لږ ښه نه دي ښه نه دي الله بس دعاګانې ورته کوو الله ولا صحت ورکړي دا راته وایي چې دا د ماښام لمونځ نه پس په دې باندې ماښام جمع دلته وکړل لمونځ یې وکړئ او دی روان و یو دوه له روان و بس په دې نیت باندې دی روان شوی و نو دا څنګه وشتري شو په موټر سایکلو په ګاډي کې بار ورته ولاړو زمونږ خپله دلته کور کې و چې زمونږ یو ملګری دی دلته مدرسه کې ماشومان مونږ سره سبق وایي هغه ما له رینګ وکړي وایي چې چېرته یې ما زه خو کور کې یم ماښام رالم کور کې وایي ستا په ورور باندې چا ډزې وکړې او جګړه یې د څه شی دی خو به زما صرف هغه ولیدو زر ځان له ورسوم چېرته دی ول دې چوک کې دی چې مونږ هلته ورورسېدو بس بیا هغوی هسپتال له رسولي وو څو ډزې وویشته جي 4 ډزې ویشتلې وو مونږ چې داسې چېرته ځو که نه عالم نوم وو مونږ هسې به د محفل کې کینو ورته به لږ وګورو په دې به مونږ خدای وبخي یاره چې دا بلا کم زناوري اورې چې دا بلا کم زناوري دا بلا د کم عقیدې سړي وي یاره دی بلا چا راغټ کړي چې دی به په یو داسې انسان باندې غزار کوي چې هغه ړو د الله او د آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د محبت نه ډکې وروره دا د علم خزانه وه دا راته وایي جي چې څه داسې کیدی شي تاسو دلته مخکې چې ته دړکه وه څه خبرې وې داسې دې چې ته اظهار کړو شهید چېرې به داسې مسله شته د شیخ عبدالحمید صاحب خو ناشنا عادت دا و چې کم ملګرو سره دلته وخت تېر کړی دی نو په 5-6 کلونو کې یې کنزل هم چاته نه دی اورېدلی که عادت پیدا نه و به خپل درس سره پیدا شو نیمه شپه به هم راغی کتاب ته به پروت و سهار به هم پروت و ډېر وخت به داسې و چې کتاب به لاس کې هم داسې و دی به وده شوی و او دا به ویل چې بس دا د الله تعالی دین چې په هره طریقه یې د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي زمونږ چې د خپرونه مې کتلې وه چې ته ستاسو خپرونې یې کتلې او ډېر زیات به خوشحالېدو ستاسو به او کله کله به ماله دا ویله چې دا دین ګوره داسې نه دی چې دا په ظاهري شکل باندې دی د ده ګوره ظاهري شکل چې دی بعضې کارونه دي چې هغه د الله تعالی د رسول خلاف دی خو زړه یې دومره صفا دی چې د ده د زړه ایمان راوالی کېدی چې ډېر شیخان پې جنت ته لاړ شي دومره به یې ستاسو سره مینه وه زموږ بدنصیبۍ ورسره ملاقات ونه شو او بس ډېر زیات دا یې کول ستاسو کتنې به یې ټولې کتلې او بس مینه د سره وه داسې غیبانه لیکن دا چانس ورته میلاو نه شو په ژوند کې الله تعالی دې وکړي چې په جنت کې ټول سره یو ځای شو ثم آمین ښه دا وخت هغوی چې کوم شاګردان دي او کوم استادان دي زه یم چې هغوی سره هم زه یو دو خبرې وکړم هغه وخت ورسره په ګاډي کې څوک ناست و جي دغه یو خاص خصوصي شاګرد دی او دلته زمونږ د حدیثو استاد هم دی مولانا نصرت الله هغه ورسره په ګاډي کې ناست مولانا نصرت الله صاحب څنګه صحت ښه دی خیر دی تاسو طالب علم یې د شیخ صاحب 4 کاله شاګرد هم وم دلته ورسره په هر سفر کې او هر مجلس کې تر دې پورې چې هر ځای ته به تلو شیخ صاحب به زما سره و زه به ورسره وم یو ځای په دې ورځ باندې هم بس د دې نه 1 ګنټه مخکې مونږ یو بار پروګرام ته تللي و هغې ځای نه راغلو شیخ صاحب ویلی چې ځو مردان کې یو ملګری د هغه والد صاحب وفات شوی د هغې تعزیې ته ځو نو ما زه چې لاړ شو شیخ صاحب دې ځای کې ماښام مونځ وکړو ماښام مونځ نه وروسته چې روان شو په دې مخکې کوڅې ته څنګه چې وخت وخوه بس مخې ته بریکر سره بریک ونیولو په دې کې بس یو موټر سایکل باندې 3 کسان سواره و رامخې شو ډېر په سپیډو کې چې څنګه رامخې شو زما ورور محمد باندې فایرینګ وکړو هغه په هغه ځای کې ولګېدلو بیا شیخ صاحب باندې هم داسې فایرینګ وکړو شیخ صاحب په سینه باندې لګېدلو هغه بیا شهید شو ترې بس تاسو موجود وئ زه ورسره وروسته سیټ کې موجود وم د شیخ صاحب اخري الفاظ یا څه خبره ساتره شیخ صاحب اخري الفاظ چې دا موږ دپاره یو تسلي او زموږ دپاره یو د صبر تلقین راکولو
دغه نه یو 3 سکنډه مخکې هماغه ملګري ته میسج وکړو او میسج کې ورته دا ویلې چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. الله دې تاسو ته اجر درکړي او الله رب العالمین دې تاسو ته د دې مړي باندې د صبر کولو توفیق درکړي او الله رب العالمین دې د هغې مغفرت نصیب کړي. دغه خبره هغه ورور ته وکړه او بس په دې کې په موږ باندې ډزې شروع شوې نو بس شیخ صاحب هم رانه یوړلو دې ظالم. نصرت صاحب تاسو خو ډېره موده د شیخ صاحب سره تېره کړه، څه وجه ګڼئ؟ یو جمله کې راته ووایه. شیخ صاحب سره خو د ذاتي او نه د شیخ صاحب د هیڅ چا سره ذاتي خبره وه، حتی تر دې پورې کله کله به ما ورته ویلې چې شیخ صاحب یوازې مه ګرځېږه، او هغه به ویلې الحمدلله زما هیڅ چا سره وجه به څه کېدی شي؟ هسې ماته ووایه نصرت صاحب. وجه هیڅ مونږ ته معلومه نه ده چې وجه د دې ظالمانو به په کوم وجه باندې زمونږ نه شیخ شهیدولو. علاوه د دې نه چې یو دغه به زمونږ سره به یو تعصب زمونږ به د دې شیخ د علم نه، ځکه چې دې سره چې کوم علم یقینا په دې وخت کې په دې دنیا کې حتی تر دې پورې په خپله به هم فخر کولو چې داسې یو علم او داسې یو پوهه په دې وخت کې چا سره دا مکتبه کې دا یو کتابونه داسې نه دي چې هغې نه یې مطالعه کړي. داسې به ویلې چې د شپې به زه دلته یوازې پروت به وم او مونږ به کله کله ورته شیخ صاحب دویم واده وکړه، وایي چې کله ما کتابونو ته طلاق ورکړو زه به دویم واده وکړم. څنګه جي تاسو؟ تاسو خیر ده. ځان ته لږ شر متعارفي زه کې جی بخښنه. نصیر احمد مدني مدرس یم په مدرسه کتاب و سنت کې او خطیب یم د جامع مسجد سربند او جی پرله پسې علماء کرام شیطیږي لګیا دي، زمونږ د دې ډېر لوی تاوان دی چې روان دی، وجه څه کېدی شي؟ جی دا د فتن دور دی جی، او حدیث پاک کې راځي چې په آخر وخت کې به د قتل سوا شي، قاتل به قتل کوي چې په څه کې زه دا قتل کوم، او کس به وژلی کېږي ففیما یقتل، چې هغه به په څه وژلی کېږي چاته به پته نه. دا جی د فتن دور دی او فتنې بې حده زیات دي، او په دې وخت کې د قتل و قتال د الله نبي فرمایلی دي چې دا به بیخي زیاتې وي لکه نن سبا جی. شیخ صاحب چې کومه وجه نه ده څه به ویل غواړئ تاسو؟ نو جی بس الله سبحانه وتعالی هغه علیم خبیر ذات دی، او الله سبحانه وتعالی دې داسې ظالمانو ته خپله سزا ورکړي، ځکه هغه داسې یو عالم و زموږ ملګری و او د دعوت او د علم د سفر ملګری و، او په سفر کې موږ سره او د ګڼو شیوخو سره موږ ګډ علم کړی، په هغه کې عرب شیوخ، عجم شیوخ د مختلفو ملکونو. نو هغه داسې کس نه و چې چا سره ذاتیات و یا چاله تکلیف ورکړي، ضرر رسولي، بلکې دغه علم، دعوت، تدریس او په دغه کتابونو کې مشغول انسان و. یو جهان ما ډېره مهرباني. زما نوم میر احمد دی، شیخ صاحب زما کلاس فیلو او ورسره 21 کاله دلته مدرسه کې مدرس او من حیث الاداري مدرسې نظامت کوي. زه دا وایم چې د شیخ صاحب مرګ د ټول عالم اسلام لپاره یو غټ غم دی، یو درد دی، یو دوک دی. موږ ټول مسلمانان پې خفه یو او د حکیمي وخت نه دا غواړو چې د قاتلین د اسباب زیات دي، دغه اسباب په نګاه سره په کار واچي. د عالم مرګ د ټول عالم مرګ دی، باید قاتلین گرفتار شي، سزا ته ورسیږي چې مخنیوی ونیول شي. او باقي شیخ صاحب چې زمونږ ما سره ډېر سفرونه لري، په یو ځای کې مې 19 کالم درس کړی، 2 کالم طالبي یو ځای کړی په دې مدرسه کې، او زما ډېر رازدار و ځکه اداري کارونه زما په غاړه د مدرسې ټول. نو شیخ صاحب موږ ذاتي دښمني د چا سره نه لیدله، ډېر اخلاقي و، متواضع و، عاجزي یې کول، د ملګرو سره همدرد و، اثار پکې و، د ملګرو ډېر خیال یې ساتئ، او د ملګرو په دغه باندې، د ملګرو په نقصان باندې، د ملګرو په خفګان باندې خفه کېدی، هیڅ چا سره داسې دغه تعلق نه لرئ. نو موږ ویلو چې دا د اسلام دشمن، د مسلمانانو دشمن، د دین دشمن او د علماو دشمن او د وطن دشمن دا کار کړی دی. زما حمزه نور نوم دی او شیخ صاحب نن فراغت شوی دی او شاګرد د اوسم د قرطبه یونیورسټي نه ام فل کوم جي. نو شیخ صاحب سره زمونږ تقریبا 15 کال نه ربط او مناسبت تر اتلو به شیخ صاحب مونږ ته علمیت ښودو، شیخ صاحب مونږ سره بحث مباحثه کوله، د هغه جزي انکساري دا یې خو ورته څه وایم جي، او مونږ ورته شیخ صاحب ما ته شیخ صاحب مه وایه زه ستاسو ملګری یم. مونږ به سره لکه د پلار غوندې خبرې کولې، مونږ سره به یې ښایسته ښایسته خبرې کولې، چکرونه به یې لګول، یو ځای به تلو هلته سفرونه کې به کتاب کولو، که سفر کتاب وایو، چې کله مونږ ستړي شو مونږ ته وایي چې بس کتاب بند کړئ. نو مونږ دې ظالمانو ته دا پیغام ورکوو، ظالمانو کتاب را بند کړه، ای ظالمانو بخاري را باندې بند کړه، او حدیثونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن هم کړل په خپل لاسونو، د امت لم څومره ضرر ورکړه،
او الله رب العالمین پر ورځ د محشر تاسو نه دې باره کې تپوس کوي او موږ د حکومت نه سوال نه کوو زموږ په لاس کې قانون نه دی موږ سره ټوپک تمانچه نشته موږ د کتاب د قلم خلک یو ای حکومت ته مانه په یو چنګم کې تمانه ټیکس کټ کې په یو بسکټ کې تمانه ټیکس کټ کې او ته زما حفاظت نشو کولی موږ غیر مطمئن یو د حکومت وخت نه دی سکیورټي څنګه پلان دی موږ کیمرې نصب کړي دي ارسم نصب کړي دي کوم دي کیمرې نشته سی سی ټي وي فوټیج بالکل نشته جی تاسو وګورئ جی حکومت دې کې ناکامیاب شو واضح ثبوت دی دا ناکابنده کله الولګي چې کله قاتل فرار شي نو جی دا موږ د حکومت نه سوال کو چې براه کرم موږ سیاسي پارټي سره تعلق لرو نه ناره بازی کو برای کرم زموږ د الله خاطر کې د قاتل را گرفتار کړي او د علماء حفاظت یقیني کړي جزاک الله یو جهان مانا ډېره مهرباني شیخ صاحب سره زما تعلق د 2013-14 نه جوړ شو ما یونیورسيټي پرې خو د زرالم نو بیا ما سره دلته علم می شروع کو د شیخ صاحب د عاجزۍ ز سویل نشم تر دې پورې چې د اختر په دویمه ورځ ول زرا غلې ما او ما ته دلته درس کړی دی او د کور نه لتی کیرو ویس پسې خنو کې وی دا تاسو خو یو لکه وی هغه ورځو کې وسره موږ درسونه کړی دي چې کله ولا راغلی په کوم وخت کې ولا راغلی وي شیخ صاحب د کتاب راتوخی هغه وخت کې راته کتاب خو دلې بل دونه عاجز انسان چې کله متویل دي شیخ صاحب زموږ دا کار دی یو ضرورت دی یو نکاح نو بس را پاسېدلې د غاډم راوستي د را سره تللی دی او بل دغه خیرخایي مونږ خو سره شاګردانو د وزل ته مونږ استادي کو لګړې نو پاغي کې شیخ صاحب همیشه داو او په دې به خوشاله دي چې زما یو شاګرد هغه مخ کې شي زما په ځای باندې کینی هغه علم چې لګ ډیر ما سره دی شیخ صاحب ویل چې یاره دا دی زما د شاګردان زده کی زما په ځای باندې کینی دا مدرسه آباد شي بس باقي خو دې ملګرو خبرو کړ چې څه شوی دغه غټ ظلم شوی دی او حکومت د دې نوټس واخلي چې باقي د سنور علماء کرام ټول زمو علماء کرام دي چې دغه حفاظت وشو داس قسمه واردات بیا ونشي ډېره مهرباني را مخکې جی زمانم عطا الله ما شیخ صاحب مرحوم په یو کال باندې دوره حدیث کې مرګري او د 15 کالم په دې مدرسه کې د شیخ صاحب سره یو ځای تدریس کړی دی زمون اند اخري خبره دا ده چې دا ظلم کړی دی د ځان سره کړی دی شیخ صاحب ته د هغه په وجه باندې الله لوی مرتبه ورکړه مرتبه د شهادت ته ورسېدی موږ په دې باندې ایمان دی چې دغه ورځ د ده دپاره مقرره وه او خو دې ظالم ځان سره ظلم وکړه او د شیخ صاحب مرحوم ته لوړه مرتبه د ده په لاس باندې الله ورکړه نو الله جل جلاله د شیخ صاحب شهادت قبول کړي او الله پاک دغه ظالمانو لاس په خپله باندې بند کړي موږ د شیخ صاحب انتقام د الله نه غواړو چې د دې ظالمانو نه واخلي څه ویل غواړي جی زه د هغې عجزۍ حوالې سره خبره کوم اکثر به چې چېرته لاړو نو ملګرو قصه کوله یو ځای نه را روان وي پیاده را روان و د ګلبار سره وایي دا عجزي داسې شی دی چې څوک دې نه پېژني پروټوکول دغه نشته او روان یو چا پروا نشته وایي روان یو او نه راته څوک ګوري چې پلانکې شیخ دی دا شیخ دی او وایي څوک هم پروا نه کوي که چېرته چولو والا ته کښېني چولې هم خوري څوک نه وایي چې دا شیخ دی ادا دی نو بد نه لګي سړی نو انتهایي عجزه او خاکسار انسان و او داسې به ګرځېو لکه یو زمیندار ټایپ سړی چې لکه ځان داسې شیخ او داسې اوچت د علم خزانه د علم خزانه اوس موږ د هغې د مرګ نه بعد پته کوو موږ د دومره دغه نه وو راته پته و چې غټ شیخ عالم دی زموږ استاد و خو اندازه موږ د جنازې نه بعد پته ولګي چې کوم اوچت شخصیت زموږ نه لاړو دې دنیا نه ډېر انتهایي افسوس او د خفګان خبره موږ یتیمان کوو د قاضي کلی چې کوم قاضي آباد دی د یتیم کوو جی قرآن کریم دی ښه قرآن مجید دی دا ګوره دلته هم الف لام شو صحیح دی دلته هم الف لام په دې ځای کې دلته به دغه شروع کړي ګورئ دا الف روان دی داسې ګورئ دا دلته الف الف داسې چې په منځ کې څومره راړوئ الله اکبر ټول دا ټول الف ټول الف هر لین هر لګره الف لام تر دې پورې ودرېږه چې ښه سوره اخرنی سپاره اخرنی ګوره دا مطلب دا چې دا اوس ګورم کنه نو الف 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 یو شانته یو شانته الله اکبر دا اخره کې دعاګانې راوړي دي او هغه په الف سٹارټ دی الف سٹارټ دی
او قرآن وګوره سورې ناس اخره کې تر دې الف دا لام ترتیب خو ما خو چې ته دې ترتیب لکه دا داسې یو نایب قرآن کریم چې دې پسې ډېر خلک او ډېر مکتبو والا هم ترېنه غوښتنه وکړه چې دا مونږ ته راکوي شیخ صاحب ویلی چې زه کتاب هغه به تر دې پورې ویلی مو چې انسان دې لاړ شي داسې حال کې لاړ شي چې مال ترېنه پاتې نه شي مال په ځای باندې ته علم او کتابونه پاتې شي او یقینا موږ ته داسې ذخیره او داسې دغه یې پرېښودلو چې اخره کې داسې نایب قرآن چې اوس په دنیا کې نشته دی صحیح ده دی چې د کوم ځای نه راوړی دا به د چا لیکي دا ترتیب به رچوي دا شیخ صاحب بس شیخ صاحب هغه به دغه دا و چې هغه به ګرځېدلو مکتبو ته تر دې پورې ځان سره به جب کې پیسې ډېرې ګرځولې 1 لک روپۍ به ورسره ویل دا پیسې ځان سره ځکه کېدای شي یو ځای کې مې کتاب خوښ شي او بیا راسره پیسې نه نو زه به پیسې بیا چې راسره نه کتاب به زه څنګه اخلم او کتاب چې وانه اخلم او کتاب بیا چې واخیستلو چې در څو پورې به یې کتلی نو خوب به نه ورتللو هغه کتاب المارۍ ته تلو چې هغه یې به کتلی په جیب کې پیسې دې راکړو چې کتاب راشي ویلم کتاب واخلم او کتاب به بې حله کېښودلو المارۍ کې چې ویې ګوري هغه نه اوس چې کوم دی نو سورې آل عمران دی څلورمه سپاره کې ده ګوره تاسو قدرمنو کتی شئ چې الشاکرین الله القوم الذين الله الدنيا انزل الجاهل تر اخره پورې ان لګوره دا غزنه او دا ټول هر لین دا ډېر الله اکبر بس موږ خزانه بیللې ده خزانه بیللې ده الله دې رحم وکړي تاسو کوم چې دا ټول چې کوم کتابونه دا ټول احادیثو کتابونه دي نه د احادیثو کتاب دا فقه دا تفاسیر دي فقه دا اسماء الرجال دي لغت کتابونه دي کوم ډکشنریان جوړته وي او هغه سره دعوت کتابونه دي تاریخ ته بګي دا عقیدی کتابونه دي او پدې کې لکه تورات زبور انجیل دا ټول شته بګي دلته دا وګوري دا کې تورات دا انجیل او زبور موږ سره لکه بل چا سره دا کتابونه اکثر نه وي خو شیخ صاحب دا هر څه ساتلي دي د دپاره چې ما ته ډېره زړه نسخه دا ډېره زړه نسخه دا تورات لکه کتی شم جي تورات زبور انجیل ها او قرآن کریم خو واخو دا به هم لوستل دا د دې لپاره د کول چې چا به څه خبره کول نو شیخ صاحب به دلایل د هغوی په کتابونو کې ورکول چې ګوره ستاسو د خپل کتابونو خلاف اگر که دې کې تحریفونه شوي دي خو په دې کې به هم هغوی شیخ صاحب خلک ملامتوله چې راشي خپل کتابونه وګوري تاسو د خپل کتابونو باندې هم نه روان تاسو د هغې هم خلاف کوئ د الله د هغې د مطالعې ترتیب به سوجي مطالعه به څونه کوله د شیخ صاحب په مطالعه لکه چې ګاډي کې به روان وم مطالعه کوله لکه داسې ټیم به نه و چې صرف میلمه سره به ناست و هغه ټیم به د ده و لکه بل ټیم یا به وده و یا به د میلمه سره و یا به کتاب سره کار و شیخ صاحب بچیان څومره دي د شیخ صاحب عبدالحمید بچی چې دی یو نارینه بچی دی معذوره دی او نور 15 لوریانې دي او نور بچی نشته صحیح ده جی شاګردان به څومره تقریبا شاګردان خو چې زه فکر وکړم د لک نه به زیات وي صحیح ده جی دا خو صرف لکه دا د پېښور لږ کسان ملګري چې دلته راجمع شوي وو خو د هر ملک نه موږ ته لکه رنګونه کېږي او ټول خلک لکه جاړي او ډېر سخت خفه دي چې کاشکې موږ د شیخ صاحب یو نظر دلته کړی وی دلته مو لیدلی وی جنازه کې ورسره شریکان شوي وی دا خو بالکل لکه په داسې ټیم کې جنازه وشو چې باران هم شروع او لږ ټیم و بس داسې دومره ټیم نه و ورځ د څه وجې ورځ د اتوار ورځ وه چې دی او چې کله دی جنازه چې وه د پیر په ورځ باندې وه 2 بجې وه جان به شاګردان د سکل 1500 صرف مسند احمد کې ورسره شریکو 1500 عربي ممالکونه چې بیګای ما ته خپل دغه را لېږلي دي د دې مجلس اخرنۍ اجازې دغه راته را لېږلې تقریبا د
اسلامي نړۍ کې یو ملک داسې نشته دی، حتی تر دې پورې امریکا او انګلینډ او په دې ملکونو کې یو داسې ځای نشته دی چې په هغې ځای کې د شاګردان نه و، د هغې نومونه نه او د ټولو ته اجازه اخیستې. روزانه به سهار کې ابن حبان موږ پې قرات کولو. صحیح ابن حبان تقریبا 6,970 حدیثونو ته مو رسولو، 3,000 حدیث موږ ته پاتې و چې باقي مو د شیخ صاحب ته ویلې چې موږ ته به هغه ټولو مطالبه هم کړی چې د دې باندې قرات به کوو. په دې کې به موږ سره آنلاین 1500 کسان چې د چا به د شپې 2 بجې وي، د چا به 12 بجې وي، د چا به 3 بجې وي، چا به 4 بجې، دوی به ویښ ناست و چې دا درس واوري، بیا به اوده کېږو. د هغې د ټیم مطابق به هغې د ټیم مطابق دلته به زموږ سهار 2 بجې وي او دوی به ټول ناست و د دوی د درس ته. او داسې هم نه چې نارینه زنانه به داسې دا میسج وکړو چې موږ په کچن کې لګیو کار کوو او دغه مو لګولې هینډ فرې مو لګولې دي او درس اورو، زموږ درس کې خو خلل نه راځي. شیخ صاحب نه به د دم تپوس کول. نو هر چا تر دې پورې چې په داسې په دنیا کې یو ځای داسې نشته چې هغه شاګردان پکې نه وي. جهان مانا ډېر شکریه. دنیا بیسیو د دنیا دولت پسې وي. څنګه دوی وایي چې شیخ صاحب یو بچنګ دی، هلک معذور دی. زه یم شیخ صاحب ته د اولاد ضرورت هم نشته، د هغه شاګردان د هغه اولاد دي. په دعا کې پاتې شو. که کوم سړي پوهېږي هغه د عالم د مخ کتنې دپاره په میلونو سفر کوي، دعا اخیستل خو لرې خبره ده چې دلته ایمانی د الله نه یره وي او دی یقیني چې ورځ مرګ دی او تګ دی، نو دی به عالم پسې منډه وي چې خدای دی به چېرته چې زه یو نظر ووینم. دا خبره ما چېرته هم نه ده کړې، خو زه نن په اولني ځل کومه، دا چاته هم پته نشته. زما یو 2-3 ډېر خصوصي ملګرو ته پته شته، خو زه نن د دې خبرې نن په جارې ویم چونکې ګناهګار ډېر زیات یم. نو زموږ به څه مونځو نه وي، زموږ به څه ښېګړې وي، زموږ به څه نیکې وي، توبه استغفار. خو ما وی یاره زه چې مړ شم نو زما جنازه دی شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب وکړي او زه دا خبره کوم چې مرحق دی زوبه. ما ولې ده ووې، ما وی کېدی شي چې باچا وایي چې شیخ صاحب د ده جنازه کړې ده، وی به ښه د شیخ مقام نه تاسو څه خبر یار، د یو عالم د مقام نه تاسو څه خبر یې. دا زموږ تاوان شو صاحبه. تاسو مقبرې ته د علم خزانه وروړه، د حدیثو ډېر لوی علم تاسو لاړه ښخ کړو. حکومت ته دا گزارش کوم چې صاحبه دا خو د پیغمبر وارثین دي، دا چې داسې وجل کېږي هغه به ډېره ګرانه شي، زموږ حدیث سره ډېر درځېږي. نو زه حکومت ته هم دا گزارش کوم چې ټیک ته ورکړئ، تاسو خپلې پروټوکول یې کوئ، په تاسو غوسه سي څوک اعتراض نشي کولی. یو مهرباني دا وکړئ چې ګوره دا چې کوم عالمان حضرات دي، ګوره دا خو زموږ د دین ستنې دي، زموږ د اړه ستنې دي، د دې د حفاظت لپاره تاسو څه پلان جوړ کړئ. په اسمبلی کې دا خبره اوچته کوئ، په سینټ کې دا خبره اوچته کوئ، غندنې خو تاسو کوئ، خو د دې دپاره څه پروګرام پکار دی چې د حفاظت وکړي شي. د عبدالحمید رحمتي شهید دا شهادت چې دی نو دا ډېر لوی تاوان دی. رب ذوالجلال دې د هغې له واحقینو له د هغې شاګردانو له او د هغې چې کوم مینوال دي هغې له صبر ورکړي، هغې خو خدای وبخل، خدای د هغې د مخه موږ هم وبخي او الله تعالی دې زموږ د علما کرامو په خپل حفاظتو کې زه دا ووایم. الله تعالی دې موږ ټول صبر راکړي. یو جهان منه جي.